السلام علیکم یار که تاسو ما والا لاست ویډیو کنماسټر اډیټنګ والا نه وی کتلی هغه هم ضرور وګورو او په دې ویډیو کې به تاسو ته دوه طریقې ښیم هغه کې به دوه طریقې ښیلې نو دې کې به تاسو ته دوه طریقې کنماسټر کې اډیټنګ والا ښیم ضرور اخیره پورې وګورو او دې طریقې کې به تاسو ته چې سوشل لایک والا طریقہ ښیم دا ګوري دا اسی طریقہ به تاسو ښیم او ویډیو ته لایک ضرور ورکړو او ورسره چینل ضرور سبسکرایب کو که تاسو سبسکرایب نه وي کړی دې طریقې ته ویل شي سوشل انیمیشن دا دریمه طریقه ده تاسو ته ښیم اول دې طریقې مې پهله ویډیو کې ښیلی نو تاسو به لوډ شو میډیا ته صحیح ده میډیا نه به یو داسې پکچر راواخلو ما داسې کې یو پکچر راواخیستو تاسو هر څرنګه پکچر یا ویډیو ورخیستلی شو نو بیا به لوډ شو کلیپ ګرافیک نه زه دې کې سوشل لایک والا ګرافیک راخلم تاسو سره که دا نه وي تاسو ګیټ مور نه ډاونلوډ کولی شئ لاندې ګیټ مور لیکلي دي باندې لوډ شو دې ځای نه ډاونلوډ کولی شو نو دا ما دې ځای کې سوشل لایک راواخیستو زه خپل حساب سره برابروم تاسو چې خپل حساب سره برابروئ سره برابروو 5 سکند 10 سکند اوس زه دې ځای کې تاسو ته پرې کوم دا تاسو وګورو صحیح ده څومره مزیدار برابر اوس زه دې ځای باندې دا ما منځ کې کټ کو کیچي نشان نه اوس زه سبسکرایب والا دغه ورباندې لګوم انیمیشن د هغه هم سوشل لایک موجود وي هغه نه ما دا سوشل والا سبسکرایب والا راخیستو دا مې ورباندې فټ کړو نو دا اوس تاسو وګورو ډېر مزیدار لایک اور سبسکرایب والا انیمیشن جوړ شو نو اوس تاسو ته زه دا سبسکرایب والا انیمیشن په یو ویډیو باندې لګوم دا ما ویډیو راخیسته دې باندې زه بیا لاړم کنافټ ته ګرافیک نه ما سوشل لایک والا سبسکرایب راخیستو دا چې ورباندې فټ کو سوشل لایک والا سبسکرایب باندې تاسو کته شو ډېر مزیدار رول انداز تاسو خپل ویډیوګانو باندې لګولی شو اډ کولی شو اوس راځو خپلې څلورمې طریقې ته په دې څلورمې طریقې کې به تاسو ته ښیم چې څرنګې یو ویډیو باندې رایټنګ والا یو پټي لاندې روانه وي لیفټ نه یا رایټ طرف ته یا رایټ نه لیفټ طرف ته نو دې دپاره به اول شو لیر ته لیر نه به ټکس ته لوډ شو ټکس کې زه دې کې لیکم پلیز لایک شیر اینډ سبسکرایب دا مې ولیکلو دې ته مې لږ سپیس ورکوم چې لږ ورای شي دې ته ما سپیس ورکړو اوس به دا زه د ویډیو باندې فټ کوم دا ما دې کې لغونې ورکې کوم دې کې تاسو کتی شو نو اوس دا ما فټ کړو اوس به زه څه هم دې دپاره یو فریم راخلم تاسو دې کې بیکګراؤنډ هم ایډ کولی شئ یو کلر نو اوورلی نه زه یو فریم راخلم دې کې سینیمیټک فریم نو د سینیمیټک فریم نه ما یو فریم راوخیستو 1.8 والا نو دا ما دې ځای کې فټ کړو دې ځای کې نو دې ځای کې زه دا فریم ویډیو ډیوریشن مطابق برابروم او اوس په څو درو نقطو ته سینډ ټو بیک باندې به وي چې دا رایټنګ پوسټر وشي رایټنګ پوسټر راولو اوس دا رایټنګ هم ډیوریشن مطابق نه دی دا به هم دې ځای کې ډیوریشن مطابق دا زه برابروم تاسو وکتو دې ځای کې اوس انیمیشن ورکونه دپاره دا رایټنګ به بوځو ښي طرف ته صحیح دی دا به دې ځای کې پټ کړو او چبي باندې به ووایي بیا به مخکې بوځو ویډیو بیا به دا رایټنګ چې کوم دی دا به ګس طرف ته راولو لیفټ طرف ته د ویډیو بیا سار نه کړو صحیح نه خپل په خپله دا پین ورباندې لګېږي نو اوس دا ویډیو تاسو ته پلې کوم تاسو به وګورو تاسو کتی شو دې کې د ویډیو باندې ښه زبردست رایټنګ پټي روانه د لاندې همداسې تاسو خپل چینل لپاره هم ویډیوګانې پټي جوړولی شو او ښه ایډیټنګ کولی شو دې طریقې سره ویډیو ته لایک ضرور ورکړو او چینل هم ضرور سبسکرایب کو مخکې شیر کو او ډېره مننه بلې ویډیو کې بیا ملېږي د الله په امان